السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، نن تاسو ته یوه ښکلې کیسه لرو. هیله ده تر پایه را سره پاتې شي او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. کلونه کېږي چې زه د هغې په مینه ژوندی یم او خپل ځان، مال، ژوند او هره سامې د هغې په نوم کړې ده. سترګې د هغې په نوم بندوم او خلاصوم. هغه زما ژوند دی. کله یې هم را سره خبرې نه دي کړي، کله هم را سره سترګو په سترګو نه دی شوی. د هغې خندا د ګل د غوټۍ په شان ده. د هغې د مینې او د عشق خبرو او مسکا لیونی یم. نه پوهیږم چې کله مې ورسره داسې لیونی او بې انتها مینه پیدا شوه، خو بس دومره پوهیږم که سلګۍ زما نشي نو زه به د غرونو لیونی شم. ټول مې د مینې نه خبر دي. مور مې څو ځلې په جرګه ورغله، خو پلار او ورونه یې نه مني. نن مې ورته وویل که سلګۍ زما نشي نو د بل چا هم نشي کېدلی. د هغې نه مې سرمال دواړه قربان دي. پلار او ورونه یې د ډېرو جرګو مرکو وروسته شرط کېښوده او راته یې وویل که دومره لیونۍ مینه مې د لور سره لري نو زما هم همدا یوه نازولې لور ده چې ما ورته د هېڅ شي کمی نه دی ورکړی. که ته دومره سره زر راوړې چې زموږ نازولې لور پکې تر پښو پورې پټه شي نو زما لور ستا ده. نو زما غیرت هم په جوش راوستو او د سلګۍ بې انتهایي مینې مجبور کړم شرط ته غاړه کېږدم. مور او پلار مې وویل لاړ شه زویه او د خپلې سلګۍ د خپلولو لپاره تر آخري حده وجنګېږه. نور چې هر څه کېږي هغه به دې تقدیر وي. زه هم په یو لوی او اوږد سفر روان شوم. ډېرو ملکونو څخه په ډېرې سختۍ پناه شوم تر څو خپل منزل ته ورسېدم. شپه ورځ مې په ځان یوه کړه، کار روزګار مې کوو، یوه روپۍ مې جمع کړه، ان د خپل خوراک لپاره به مې هم نه راخیستې. یو هوټل کې په کار بوخت وم. په هوټل کې لومړی اشپز او بیا سر اشپز شوم. ورو مخ په وړاندې تلم تر څو چې په انګلستان کې د 2 هوټلونو خاوند شوم. کور ته د ډېرو پیسو او سرو زرو سره یو ځای را وګرځېدم او په جګ سر او خوشحالۍ مې سلګۍ خپله کړه. د واده نه بعد سلګۍ او کورنۍ سره مې یو ځای لاړم انګلستان ته او د سلګۍ سره مې د مینې ډک ژوند پیل کړه. دوا داسې یوه نایابه هستي ده چې هر څوک یې د غوښتلو وړتیا نه لري. د مور او پلار دعا داسې درمل دي چې هر درد دوا کوي. همت، طاقت او کلکه اراده ان تر اسمان مو رسولی شي.